الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. امام ابو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله مخکې موږ ته شهسواران د علم پرسان د علم راوښول چې دا محافظین د احادیثو دي. اوس بیا دا وایي چې دې خلکو څومره کوشش کړی دی په دې کې د شعبه څه واقعې نقل کوي، د وکیع څه واقعې نقل کوي، او بیا وایي چې شعبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ډېره بهترینه دفاع کړې ده دغه د احادیثونه. شعبة بن الحجاج امیر المؤمنین فی الحدیث. وروسته یوه خبره کوي، زه وایم ته یې معنا به راته کوي. سمعت أحمد بن إسحاق الدينوري يقول: رأى أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس. امام احمد بن حنبل رحمه الله يحيى بن معين ولدي چې دغه صحیفه یې لیکله معمر عن أبان عن أنس. معمر عن أبان عن دا صحیفه یې لیکله. فإذا طلع عليه إنسان كتمه چې څوک به پرورلی د به ځین پټک چې څوک به پرورلی د به ځین پټک وایستی. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله له: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة. د معمر عن أبان عن أنس دا صحیفه لیکې سره د دې چې په دې خبر هم یې چې څه شي ده موضوعه صحیفه ده معمر عن أبان عن أنس دا درواغ ده دا صحیفه، او بیا یې هم ته څه پکې لیکې. فلو قال لك قائل كثير ستاسو څوک پوښتنه وکړي انت تتكلم في ابان ثم تكتب حديثه على الوجه، یو ور د ابان کې کلام کې بیا د هغه ابان روایات څه پکوي لیکې. قال رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلها وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعدنا إنسان فيجعل بدل أبان ثابت ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هي أبان لا ثابت. دا د محدثینو مسعی حمیده دغه د دې کوششونه ده پرته په خبر دی چې موضوع ده، درواغ ده، کذب ده. معمر أبان عن أنس بیا یم ګرد صحیفه لیکي یادوي چې څوک راسي پټوي. احمد بن حنبل رحمه الله پوښتنه ځینې کوي چې دا خو ته هلته خبرې کې کوي، هلته دا درواغ ده، بیا یادوي دا به ته خلکو ته څه جواب ورکوي؟ ده وویل ګوره زه د دې په دا خبر یم چې موضوع ده، د دې دپاره یادوم چې دا رقم عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس په دا سند یادوم. دی نه چې بیا څوک راسي معمر عن ثابت عن د ابان به لرې کړي، د ده پر ځای به ثابت کښېږدي، باره بیا پر موږ باندې دا په دوکاندار دا دې روایاتو به ترویج ورکړي، خپله دوکانداري به په چلوي. نو به زه دستي ورته چې ګوره ابان دی دلته ثابت نه دی، چې ثابت سي روایت ثابت سو، چې ابان سي روایت د بین ولاړی، چې ثابت سي روایت چش سو ثابت سو، چې ابان سي روایت چش سو لرې سو. نو په دې وجه باندې زه یادوم چې سبا یو کذاب رانیسي دا خبره دا رقم نه کوي. ګوره دې رواتو د حدیثو دا هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کړې ده هغو د موضوع روایات هم ټول یاد کړي وو، د هغو اسانید هم یاد کړي وو. ومنې ده دویم دی وایي جاء يحيى، دا بیا بل روایت دی. په دې روایت کې بیا اسماعیل دا دلته بیا تورې درته وایم دا ناولده ده. جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة. د حماد بن سلمة روایات یې ځین لیکل ورالی. هغه ورته وویله ما سمعتها من أحد، تا در اوسه د چا څه اورېدلې نه دی دا روایت دا کتابونه؟ قال نعم حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلمة. والو دغه خو من حماد بن سلمة د ولس شاګردانو څه اورېدلي تا اتلسم یې
دغه خو مې د حماد ابن سلمه د 11 شاګردانو څخه دا روایات اورېدلي دي، هغه روایات برته ستاسو اورم. هغه ورته ویل چې ولاړ سه جبل انا دا پیسې دي، انما هو درهم وانحدر الى البصره واسمع من التبوذكي. ولاړ سه بس د تبوذكي څه وره. تبوذكي خو موسى بن ما شاء الله موسى بن اسماعيل التبوذكي دي. ولاړ سه د تبوذكي څه وره بس د نور توي دی چرالي. وجاء الى موسى بن اسماعيل فقال له موسى كارثه جزاك الله خيرا. الله پاک جل جلاله دې موږ ته دې کار لپاره سم دم وګرځي. فقال له موسى لم تسمع هذه الكتب عن أحد، تعداد إيشاسني دورة دي. قال سمعتها على الوجه من 17 نفسا وأنت 18. د اولس کسانو د حماد ابن سلمه د اولس شاګردانو څخه اوریدلې تڅو يم مولنا صلى الله عليه وسلم اتلسميه. فقال وما تصنع بهذا، تتصب كيف بدا باندې؟ فقال إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره. حماد بن سلمة په روایاتو کې خطا کېدی، نو ما اراده دا وکړه چې زه د خطا او د بل خطا درله وپېژنم. څنګه؟ فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه. کچېرې دا ګردو شاګردانو یو رقم نقل کړیو، نو بیا خو معلومه ده چې حماد بن سلمه په خپل خطا بیان کړی او روایت و خطا، نو بیا معلومه ده چې دا خطا د چا ده؟ د حماد. که شاګردان مطلب اختلاف راځي، نو بیا زه ورته ګورم چې د چا کول صحیح دي، چا کول څوک پکې راځي دي، بس چې چا پکې راځي بیا نو خطا ده د شاګرد ده، د نه ده په هغه روایت. حماد بن سلمه خطا وزي. اوس دا ټول مرګري دا زما سې روایت وکي زور تناسم، نو چې ټول یو رقم وکي دا روایت خطا نو دا خطا ګویا کې چا کړی ده؟ استاد کړی. که چیرې داسې دی چې دا 15 کسان دا روایت یو رقم کوي، دا 14 سړی بل رقم کوي، بیا نو معلومه ده چې دا یو سړی خطا دی. دلته نو بیا زما غلطي نه ده، ځکه زما څه چې زما ثقات او اصحابو او د ملازمې والا اصحابو او هغه ډېر عمر چې د ما سره تېر کړی هغو اصحابو چې څنګه کړي دي روایت هغه دی، هغه خطا یو سړی چې دی هغه خطا دی. نو زه خطا معلوموم چې خطا د چا ده؟ د هغه ده که د هغه ده. دا رقم دغه وایي چې كنا عند أبي نعيم نسمع مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال فجاءنا يوما يحيى ومعه ورقاء وقد كتب فيها أحاديث من أحاديث أبي نعيم وأدخل في خلالها ما ليس من حديثه. محدثینو دا کارم کړی دی، حدیث بیا بیانول بیا د محدث ازمایي چې اوس د حفظ څنګه دی، روایات اوس ځینې روا دي ځینې اوس نو احمد بن حنبل او یحیی بن معین دا سره هندوالان دي، دا برا ابو نعیم فضل بن دکین ته ورلو، دا هغه حدیث ټول سره لیکلي دي، برای په د مابینځ کې څو روایات د بل چا در واچول برای ورکړل چې نور خلک ځین ولاړ شو شاګردان دي دوه ورته پاتې سو بلای دا ورکه د دې حدیثونه کې لیکلي دي، په مابینځ کې دوه درې حدیثونه دلته یو راچولې دلته بل راچولې دلته بل راچولې ورکول، دا ستا حدیث تیرا ته وایي ورله هغه چې وکتل نو خو حافظې لا کار کاوي. پخوا دا رقم و چې فضیلت دا و چې اختلاط باندې راس پرېږدي، اوس بیا دغه فضیلت دی مطلب هغه خواره کوي په کتبینه کې ورته ګوري، دا نه دی فضیلت چې د انسان پر دماغ اختلاط راسي دا حدیث به پرېږدي، دغه فضیلت خو بهرحال خیر دا نه موږ څه کوو. دا دی په د مابینځ کې د په حدیثو په مابینځ کې نور حدیثونه ورګاټ کړل. نو وكان أبو نعيم إذا قعد في تلك الأيام للحديث كان أحمد على يمينه ويحيى على يساره، فلما خف المجلس ناولته الورقة فنظر فيها كلها ثم تأملني ونظر إليهما بأيوب بل تسروكتل ثم قال وأشار إلى أحمد أما هذا فأدين من أن يفعل مثل هذا. دا دې دغه چې أحمد دا کار نه کوي، واما انت فلا تفعلن بل ور چې دا کار ته ونه کې، وليس هذا الا من عمل هذا، دا يحيى دا کار تا کړی دی. ثم رفس يحيى رفسه رماه الى اسفل السرير، یو جټکا ورکړ بل وخت دا راکړ تبع اوس په ما باندې ازمایښونه کې داس بهراغه ورته ویله. فقام اليه يحيى وقبله، هغه ورولار سمچکی وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا، ما د دې زما ستا سره ذاتي غرض نشته چې زه تا کې خطا کوم، تا ته دې الله ما د دې دپاره وکړ انما اردت ان اجربک،
انما اردت ان اجربك، ما دا اراده درلوده چې تا تجربه کما، چې تازه تجربه کما، چې ته لا حفظ دې پر ځای پاته دی که نور اختلاط در باندې راغلی دی بلا روایات در څه کول ناروا دي. چې اختلاط باندې راسي بیا حدیث نسی بیانولی. نو که چیرې تا خپل روایاتو خپل مرویاتو د بل مرویات د پیژندای سوای نو ته بیا ثقه وې بیا له ستاسو روایت جایز و. که دې نه که دې دا تمییز نه سوای کولی نو بیا موږ خلکو ته ویلی چې بله داسې روایات مه کوئ، هغه ته یې کوئ شه. الله دې د اسلامه څه تا ته دې الله جزای خیر درکړي. بس دا ګوره د محدثینو دا کار دا رقم کړی دی، دا مرویات دا رقم پر وهل پر دا راوي وروهل د راوي پر روایاتو بل شی ورګډاوي، دا د دې دپاره چې څه په وکړي حافظه من د دې حدیثو دپاره پر دا نه کار سوی دي قرنونه. الله رب العالمین دې موږ ته د دې کار دپاره قبول مقبول وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.